الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التفسير بآخرني درس کې منګه سورة النساء ختم کړو او سورة المائده شروع کړو او په سورة المائده کې منګه 5 نمبر آیت ته رسیدلی او په دې 5 آیت کې الله سبحانه تعالی دا خبره بیان کړې و چې پاک شیزونه ستاسو لپاره حلال دي او دغه شان د اهل کتابو خوراک ستاسو لپاره حلال دی او ستاسو خوراک د غوی لپاره حلال دی او دغه شان پاکي خزي مؤمني او پاکي خزي د اهل کتابونو د ستاسو لپاره حلال دي په شرط دی چې تاسو له مہر ورکړي او غي هم پاک دامني. دا غینه بد الله سبحانه تعالی ظاهری طهارت بیانې مخکې باطنی طهارت بیان کو. حلال شینه خوراک د باطنی طهارت ده، ظاهری طهارت بم ساتي. یو پاکواله جسم دنه شي سره تعلق ساتي، یو ظاهری سره تعلق ساتي. په دې کې به الله سبحانه تعالی ظاهری پاکواله ذکر کوي، ظاهری طهارت. بديت كالله سبحانه وتعالى وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا قمتم إلى الصلاة كالجتاسو باسي منزتا يعني كالجتاسو منزي ردوكي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق نوینزی مخونخ بلولا سنخ بلتر سنگل بوري وامسحوا برؤوسكم او مساكوي بطول سرنخ بلو وأرجلكم إلى الكعبين او بخبوخ بلو ترگیٹو پوری. مسله د چاردام او د اودسته چې کله تاسو منځ ته پاسین او دس وکوي، منځ را دوکي او دس وکوي. نو دا مقام د تفصیل نه چې موږ د طهارت ټول مسائل بیان کو. هغه موږ بیان کړی دی الحمدلله د بلوغ المرام په درسونو کې. او بو سره چې کوم مسلې تعلق ساتي به د اودس سره به د غسل سره تیمم سره نو طهارت ډیر مسائل له الله سبحانه وتعالی چاردام خبره کړي او دا خبره اولنی یاد ساتي چې اودس قدیم خو تازه کول غوره دي. هر منځ ته نه اودس کول دا غوره طریقه ده. او په زوړ اودس باندې مونږ کې په یو اودس باندې 3 مونږونه 4 مونږونه 5 مونږونه دا بکی رسول صلی الله علیه وسلم عامه طریقه دا چې اودس به تازه کو. او بعض اوقاتو کې اودس نه تازه کړي دی امت ته د خود لپاره چې اودس تازه کول دا واجب نه دی. شرع دا اودس روغ دی مسبخین مونږی په کو به په مازیګر کې ماخام کې مسوتن کې هیڅ خبر نه کولې شي او کدی تازه کې نه غوړه. دیو مسله دیږي کله سبحانه تعالی طریقه دا اودس خو او په دې ترتیب باندې اودس کول لازم دي. یو دلیل خو بداري چې الله سبحانه تعالی دا ترتیب خوله. دیم دا تاسو سوچو کې الله وی وینځي مخونه خپل لاسونه خپل بیا وی په سرونو مسح وکي بیا وی خپي وینځي نه کله ترتیب لازم نه ویني. الله به دې سی ویل چې مخونه وینځي لاسونه وینځي خپي وینځي او مسح وکي په سرونو. نو دا مسح په هغه اندامونو کې رانه وسته چې غین زل کی په منځ کې رانه وسته. دلیل په دې باندې چې ترتیب څه دی، ترتیب لازم دی. او کې سره خي او غس کې مخ کې ورستواله وکي نو غوړه طریقې پرې خو نو د شي صحیح دی. کې سره غس لاس مخ کې وینځي بیا خي وینځي نو د شي وشو. او کې سره خپي مخ کې وینځي او بیا لاسونه وینځي نو دس نکی. دا ترتیب لازم دی. به دغه اندامونه چې کوم ذکر شي د بودس کې انزل لازم دی. مخ او د مخ حدود د کوم ځینې چې وختره خيږي د زند اخیری پوری د وګدوالي په اعتبار
او د پلنوالي د یو غوږ نه واله د بل غوږه پورې او د فائدې د ساتي چې بعض کسان دې ته خیال نه کوي چې د مخ انځینو کمزې کې چې د خط یو د ګیري د دې ګیري او د دې غوږ په دې منځ کې ځای خالی دین ظلم لازم دي دا په دې مخ کې دنه راشي دې صرف د ګیره وینځي او بس دغه ځای په مخ کې دنه راشي ګیره که رنګي وبو ته دنه راشي نو وبو ته رسي او که ګڼي نو د هغې دپاره داسې چې چونګ اوبه راوالي دنه ورته ورواچوي لازم نه چې هر ویښته ته به اوبه رسوي اوس ګڼه ګیره ده هر ویښته ته که اوبه رسول لازم شي بیا خو ډېره ګرانه شي بیا د هغې نه بعد لاسونه تر سنګلو پورې او دې که سره دا خبره ساتئ چې د ګوتو د دې سرون نه به شروع کړي لاس سنګلو پورې یعنې ګوتو د دې سرون نه سنګلو پورې وامسحو برؤوسکم مسح کوئ په ټول سر باندې برؤوسکم با مطلب دی چې په ټول سر به مسح کوئ نو دا خبره غلطه ده چې څلورمه حصه کافي ده په ټول سر به مسح کوئ او د مسح طریقه هغه داسې ده چې د لاسونه د مخې نه شاته بوځي او بیا د شا نه مخې ته راوړي او یا د شا نه مخې ته راوړي بیا د مخې نه شاته بوځي او یا په هغه طرف باندې مسح وکړي به کوم طرف چې د ویښته اړولي دم جایز ده د سر سره غوږونه دننه به خپله راځي د غوږونه په سر کې شمارلی کېږي نو د هغې مسح به هم وکړي وارجلکم او خپې به د ګیټو پورې انځي دا یو داسې طریقه ده خو په دې کې دا نه دي ذکر چې په سټ باندې به مسح کوې سټ ته مسح ذکر نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته په ضعیف حدیثونو کې راغلی چې د هغې سند کمزوری او په صحیح حدیثونو کې دا نشته نو سټ باندې مسح کول دا بدعت دی ډېرو خلکو په دې اودس کې نوي نوي بدعت او خرافات راویستي چې د هغې هېڅ اصل نشته دا د اودس مختصر طریقه ده اگر که د اودس مسایل ډېر زیات دي وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا او کچرته یې تاسو د جنابت په حالات کې نو ځان ښه پاک کړئ یعنې په غسل سره ځان پاک کړئ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ او که تاسو مریضان او علی سفر یا په سفر باندې او جاء احد منکم من الغائط یا راشي او کستا سنا د اودس ماتینا او لامستم النساء یا مسکړي تاسو ښځې فلم تجدوا ماء او نمو میوبا فتیمموا صعیدا طیبا نتیممو کی پاک خورا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم من بس مسو کی په مخونو او په لاسونو خپلو د دې خاورینا دې شاید موږ سره په کوم صورت کې تیر شوی سورۃ النساء کې هلته موږ خبره کړې وه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نغواري الله چې مقرر کی بتان سبانی تنگسیا ولكن يريد ليطهركم مگر غواري الله چې تاسو پاکي وليتم نعمته عليكم او د دې لپاره چې پوره کی نعمت خپل پتا سو باندې لعلكم تشکرون دې لپاره چې شکر وباسئ الله دا خبره کوي چې د مسلې ما بیان کړو د تیمم د مسله شو غسل د مسلې شو ټولې دې لپاره چې تاسو پاکي یو ده بل چې الله خپل نعمت پوره کول غواړي در الله سبحانه وتعالی غټ نعمت ته څنګه لکه الله سبحانه وتعالی دا نه غواړي چې په دې انسانانو د دې څه وخت راشي چې په هغه وخت کې دوی د الله د بندګۍ نه منع شوي اوس یو سړی د اودس مات ته اوبه نشتي الله وایي زه خیر تیمم وکړه لمونځ وکړه خو چې دا وخت په تا باندې داسې وانه وړي د الله سبحانه وتعالی نعمت ته اسانتیا ده او دا د دې امت خصوصیت دی چې الله ورته دا تیمم روا کړی مخکې امتونو کې کمرې وکړه چې خو اوبه به ګورې نو څومره به ګرانه وه که الله ویلی که هر څه خو اوبه به ګورې نو دا الله رحمت او الله سبحانه وتعالی زموږ دپاره مشقت نه غواړي زموږ دپاره اسانتیا غواړي
واذكروا نعمة الله عليكم او یاد کئی نعمت اللہ بتاسو باندے ومیثاقه الذي واثقكم به او وعد الله هغه چې مضبوط کړی د استاسو سره اذ قلتم سمعنا واطعنا کله چې تاسو منګ واورید او تابعداري کو منګ الله خپل مؤمنانو بندگانو ته وس دا خبره کوي چې د ایمان په نعمت باندې شکر وباسي او هغه لوز رایات کوي کوم چې الله ستاسو ناغسته دي د کلمه توحید د اقرار په ذریعہ دا یو لوز دی د الله سره الله موږ ته لوز را دی چې یاد کې لوز چې کوم مضبوط کړی تاسو د الله سره مضبوط لوزم کړی او تاسو ویلي چې موږ واورید او موږ اطاعت کوو نو اوس به د خپل لوزون نشاته کېږئ نه دغه شان صحابه کرام چې دي کله چې ایمان راو نو هغه خو په جبه باندې د لوز کړو د رسول صلی الله علیه وسلم په لاس باندې غوي بیعت کړه چې موږ به ځان قربانو د دین لپاره هر قسمه قرباني به ورکو الله وی چې رعایت کوي هغه نعمت چې کوم په تاسو کړی د رعایت کوي هغه لوزونه چې کوم تاسو د الله سره کړی دی مضبوط کړیم دي نه چرته لوزون نشاته نشي واتقوا الله اويري دلنا ان الله عليم بذات الصدور يقينا لا بود باغ خبرو چې بسنو کړي يا ايها الذين امنوا ايمان ولو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط شیطان سو مضبوط ولار د الله د بارا گواہی کوونکی په انصاف سره دي سوایت تیر شوی د کوم سورۃ کې سورۃ النساء کې ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا او په جرم کې دیوانه چې تاسو لره دشمنی د قوم په دې چې انصاف ونه کوي یعنی د قوم سره په دشمنی کې دومره مور نه وځي چې په ګناونو کې واقع شي او انصاف ته نه يرشي اعدلوا انصاف کوي هو اقرب للتقوى دا ډیر نږدې د تقوا ته واتقوا الله ويرجي دلنا ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبردار دی په عملونو چې تاسو یې کوي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد کړی د الله د کسانو سره چې ایمان راوړ دی او نیک عملونه کړی دي لهم مغفرة واجر عظیم دوی د پاره بخانه دولوی اجر دی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او کسان چې کفر کړی دی او دروغجنی ګڼلی دی آیتونه زمونږ اولئک اصحاب الجحیم دغه کسان ورواندي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ایمان والو یاد کئی نعمت دالا پتاسو اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم کل چیرا دوکڑا سخلکو چیرا اگدکی تاسو تلاسونا خپل فکف ایدیهم عنکم نبنی کرلا سنا داغوی استاسونا پا دی کی اشاره دیر واقعات ہوتا دا یعنی رسول صلی الله علیه وسلم بنو نذیر چې کوم يهود دغه خواته ورغلو هغه دا منسوبه جوړ کړو چې د پیغمبر راشي سزي کې کیری نو موږ په د باندې برنه یو ګټ راغزارو الله سبحانه وتعالى پیغمبر خبر کو دا زینه پاسه د رسول الله نو دغه یو نعمت ته چې هغه له سونه وګد کړو الله دغه له سونه بند کړو دویم د حدیبیه په موقع باندې اتیا مشرکان د تنعیم د طرفنا اچانک په مسلمانانو باندې حمله کړو راوې دنګل
خو الله سبحانه وتعالی د هغوی په زړونو کې رعب واچو صحابه کرامو دغه اتیا واڼه ونیول اسلحه یې واغسته او رسول سم ماف کړو نو دې ځکه الله چې رعایت کوي هغه نعمت چې یو قوم لاسونه راوږده کړو به تاسو پسې وایي ما ولا لاسونه بند کړو تاسو ته در ونه رسېږو او د الله سبحانه وتعالی نعمت دا شان په دې کې یو بله واقعه هم ده چې رسول صلی الله علیه وسلم اوده دا واقعه موږ بس درسونو کې بیان کړې ده د ونې په سوري کې د سفر په دوران نیو عربي راغی او د رسول سم تورې راواغسته د ونې ته ځوړنده او تورې راویسته وی څوک به تا زمانه بچ کړي او ملګري ټول ودو رسول سم وی الله به مې بچ کړي بس دې خبرې سره په هغه سې رعب راغی او هغه تورې لاس نه چیرې توره ولیده دم د الله نعمت ته چې الله سبحانه وتعالی دغه کس ته لاسونه بند کړو رسول سم ته ونه رسېدو واتقوا الله او ویریږئ د الله نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې دې ځان وسپاري مؤمنان اوس د دې بعد الله سبحانه وتعالی د بني اسرائیل خیانتونه ذکر کوي چې څنګه دي بني اسرائیل خیانتونه کړي دي کم لوزونه چې الله سره کړي واغه مات کړي الله د دوی نه 15 لوزونه غستیو الله د دوی نه 15 لوزونه غستیو دوی هغه 15 مات کړي او بیا الله دوی له 15 قسمه سزاګانی ور کړي چې هغه به ان شاء الله په روانه ایتونه کې راځي دغه شان د نصاراونه هم الله سبحانه وتعالی لوزونه غستیو او غوي مغه لوزونه مات کړو الله سبحانه وتعالی غوي له سزاګانی ور کړي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل او يقيننا غسل ولا مزبوط وعدد بني إسرائيلنا وبعثنا منهم 12 نقيبا او مقرر کړیو منګه دا غوینه دولس مشران ځکه چې سو قومو دولس قومونو دولس مشران وقال الله إني معكم أولي ولا يقينا زستاسو سريما زبا استاسو مرستكم الله وتوي خطاسو بيسو خبرو بني عمل كوي لئن قمتم الصلاة كشرتا سوبا بندي كوي دمانزا وآتيتم الزكاة أو ركوي زكاة وآمنتم برسلي أو إيمان مرولو برسولان زمان وعزرتموهم أمرست مكرداوي ديزكي وفايدة يوازي بخلبان إيمان ندقوري د دې پیغمبر به مرستم کې د دې سره به محبت کې د دې تابعداري وکې په دې کار نه کې چې د رسول سم په نوراني طریقو کې وي کامیابی ده او د غیر په طریقو کې ناکامیابی ده بیا د پیغمبر د طریقې چې د ذکر کې به نه مانی بیا وینا د جدا دي زموږ د جدا دي نو دې ځکه الله چې ایمان بروړي زما په پیغمبرانو مرسته وکوي دا غوي په جون کې خدای مرسته واضحه ده خو چې کله غمړ شي پیغمبران بیا به د غوی د خبرو مرسته کوي د غوی د خبرې به خلکو ته رسوي دغه تبلیغ به کوي باغې باندې به عمل کوي د پیغمبر تابعداري به کوي دغه د سنت او دغه د حدیثونو دفاع به کوي دا مرسته ده بیا وأقرضتم الله قرضا حسنا او كقرض مورك ولا تقرض خيستا لو كفرن عنكم سيئاتكم نخام خالر بكم استاسنا قناون استاسو ولو دخلنكم جنات او خامخا داخل بكم تاسو جنة تجري من تحتها الأنهار چبيغ بلاندي داغين ولي فمن كفر بعد ذلك بچا چی کفر کورستو د دینا منکم استاسنا فقد ضل سواء السبيل يقينا گمراه شو دني غلارنا فبما نقضهم ميثاقهم بس بسبب د ما تولو د دوی لوز خپل لرا دغه لوزونه دی پوره نه کړو
الله ولا 15 سزاګانې ورکړي 15 لوزونه دي مات کړي 15 سزاګانې لعناهم لعنتكم من بدوي باندې وجعلنا قلوبهم قاسية او ګرځول منګ زړونه د دوی سخت يحرفون الكلم عن مواضعه بدلي خبر د الله د خپل زیننا ونسوا حظا مما ذكروا به او هیر کړه دوی او برخه دا غینا چې نصیحت کړي شوی دوی ته باغی سره دی پیزل او ظلمات کو الله په لعنت کو ټول شي زونه محروم کړو زرونه او تسخ کړو او بل د چې نصیحت نه فائدہ نه اخلي په تحریفونو کې اخته شو نو دا به الله سبحانه وتعالى عذابونه راوست بل دا پیزمه خبره دم د الله عذاب دي چې همیشه په دوی کې خیانت نه خبرېږي یعنی په دوی کې خصيفت نشته همیشه خیانت کوي ځکه الله سوي ولا تزال تطلع على خائنة منهم او همیشه به خبرېږي په خیانت د دوی باندې الا قليلا منهم مگر لګ د دوی نه دا خبره د چا روانه د يهودو ده الله وی همیشه به خبرېږي چې يهودو خیانت کړي اوسم د يهوديان د دوی بشن خیانتګر قوم نشته مگر لک کسان فاعف عنهم نما فيك واغويتا دغلقو کسانو ته واصفح او مخوان وداوي د ملامتك ولنا ان الله يحب المحسنين يقينا لا من كيد احسان كون كسرا دغه يهوديانو نصرانيانو مګره د يهوديانو سکم ندي ومن الذين قالوا إنا نصارى او داغ کسانو ناجوی منگ نصارایو اخذنا میثاقهم اغستو منگ مضبوط لوز داغوینا فنسوا حظا مما ذكروا به نهیر کړه دوی او برخه داغینا چې نصیحت کړی شوی دوی د باغی سره فغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه نو تیز کو منګه پمیز یا تیز کړه منګه نو تیز کړه منګه پمیز د دوی کې دشمنی او کینه تر ورځ د قیامت پورې دویم لوزونه مات کړو الله په دعا عذابونه راوستو په دوی دوه راوستي دي نصیحت نه فائدہ نه اخلي دویم په منځ کې همیشه د یو بل سره بغض دشمنی او کینه ده د قیامت پورې بدیسي وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او زرد چې خبر به ورکړي دوی ته الله باغ چې دوی کوي يا أهل الكتاب أي كتاب ولو قد جاءكم رسولنا يقينا راغلد تاسوتا زمنگ پیغمبر يبين لكم باني تاسوتا كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ديري مسلي داغينا چتا صبح پټولې د الله د کتاب ويعفو عن كثير او ما في كيد ديرنا الله له کتاب ته د پیغمبر مې دې لپاره درلېګل دي چې هغه خبرې برخکاره کوي کمی چې تاسو پټ کړی دی هغه په تورات کې شته په انجیل کې شته لکه د رجم آیت په دوی پټو دا مسله مخکې روانه عیسی علی السلام زیره ور کړو چې پیغمبر برازي دغه بدانومي دا خبرې دوی پټ کړي نور دي چې ډېری خبرې او الله وی معافي کوي د ډیرونه یعنی مطلب دا چې ټول نه بیانې پدې نه چې دي سن چې و شرمېږي لمن تاسو شرمې نه نو ټول خبرې نه بیانې خو باز برخکاره کوي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين یقینا راغلی د تاسو ته د الله د طرفنا رڼا او کتاب ښکارا د قران ته لوي د قران یو رڼا د نور دی
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام هدایت کوي په دې سره الله هغه چاته چې روانيږي پر زاد الله پسې لارو د سلامتیاته څوک چې روانيږي د الله پر رضا پسې الله غوي ته هدایت کوي د دې قران په ذریعہ کوم چې ټول هدایت کوي د سلامتی لارو ته السلامتی لاري ته الله خي د هدایت لاري ته الله خي ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه او رو باسي دوی د تیارون رناتا بخبل حكم سرا ويهديهم إلى صراط مستقيم او هدايت كي دوی تا دلار نيغي وزدين بعد الله سبحانه وتعالى دا اهل کتابو په عقایدو باندې رد کړي ناول د نصارو په عقیده باندې رد کړي چې هغه به داوی چې عیسی علی السلام چې دا ولیذ بالله اله دی او معبود دی او دغه شان دغه مور مریم الله په دې عقیده باندې رد کړي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا کافران دی خلق چې وای یقینا الله هم دا مسیح زوی د مریم دی الله وی دا خلق کافران دي دا چرته مؤمنان نشي کې قلت ورتوایا سمر ناشنا رد کې الله جوب د عقیده باندې قلت ورتوایا فمن يملك من الله شيئا نسوک اختیار لري د الله نه د سشي ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه کوړی الله چې مړکی مسیح زوی د مریم او مور داغه ومن في الارض جميعا او غسوک چې بزمکه کې دي ټول کله ورچ عیسی علی السلام مړکی یا دغه د مور مړکی یا په دې زمکه کې چې څوک دی ټول مړکی نو څوک دي سشتي چې الله منه کې دې کار نه د چا دومره طاقت شتي چې الله ودري چې نه تنشي کوله نو به څنګه عیسی علی السلام الہ ده به څنګه دغه مور ته چې معبود او الہ ویل کی ولله ملك السماوات والارض او خاص د الله د پاره بچی د اسمانونو او د زمکې د وما بينهما او غسج په منځ د دې دوانو کې دي يخلق ما يشاء پیدا کوي چې وغواړي والله على كل شيء قدير او الله پر شی باندې قادر دی وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه او يهوديان ونصارى من دل زمن يو دوستان داغيو بديت کې الله سبحانه وتعالى د يهود او نصارى بل گمراهي ذکر کړي چې دوی به دا خبره کوله من د الله زمن یو دغه محبوبان یو یا مطلب دا چې الله موږ سره دې سي مینه کوي لکه څنګه چې زمانو سره سره مینه کوي الله دې خبره رد کوي چې څنګه تاسو وایي چې موږ ولیاذ بالله د الله زمن یو او موږ د الله محبوبان یو نو به تاسو له ولې عذابونه درکې قبل پر تاسو د الله محبوبان خلک یې او الله ته ډیر محبوب یې نو څنګه به الله تاسو له عذابونه درکې څوک چرته دي چې چاله عذاب ورکې چې هغه سره محبت ډیر کوي قلت ورتوایا فلم يعذبكم بذنوبكم نو ولی عذاب درکې تاسو تاسو په ګناونو عجیب خبره تاسو موږ محبوب یو نو چې محبوب یې الله ته نو به تاسو العذاب ولې درکې بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو بندگان یې د هغه چانه چې پیدا کړی دی الله یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء
بخانه کوي چاته چې وغواړي او عذاب ورکوي چاته چې وغواړي ولله ملك السماوات والارض وما بينهما او خاص د الله د پاره بچای د اسمانونو د زمکې ده وما بينهما او دا غسچ په مېز د دې دوانو کې دي وإليه المصير او خاص الله توابس كيدل دي يا أهل الكتاب اي كتاب ولو قد جاءكم رسولنا يقينا راغل تاسوتا زمنگ پیغمبر يبين لكم چي بيان کی تاسوتا دين على فترة من الرسل بوخت بندیدو د پیغمبرانو کې ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير چې ونوایي چې نه دراغله مونږ ته څوک زیره ورکوونکې او نه ير ورکوونکې فقد جاءكم بشير ونذير نو یقینا راغله تاسو ته زیره درکوونکې او ير درکوونکې والله على كل شيء قدير او الله بارش باندې قادر دی په دې ځکه الله سبحانه تعالی دا خبره بیانوي د اهل کتابو ته چې راشي په دې پیغمبر باندې ایمان راوړي ځکه چې دا پیغمبر ما په دې وخت کې درلېګل دی چې پیغمبر ته سخت ضرورت وو على فتره من الرسل په هغه وخت کې چې پیغمبران بن شي د رسولانو سلسله د وخت پورې ختم شي و عیسی علی السلام چې اوچت کړي شو نو داغینه ورسته تقریبا صد پاسه یا سکم شپک سو کال بعد رسول سلام راغله عیسی علی السلام چې اسمان ته اوچت کړي شو نو سکم شپک سو کال بعد رسول صلی الله علیه وسلم را لګل شي الله چې دما په دې وخت کې درولېګو چې پیغمبران دغه سلسله پرې کړې شي و نو په دې باندې ایمان راوړ او دې مو د دې لپاره درولېګو چې تاسو حجت ختم شي سباله به بیا دا وایي چې الله تاسو نور لګل چې موږ له زیر را کړو موږ له ير را کړو الله چې موږ درولېګو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته دي چې موسی علیہ السلام دا واقع په دې وروړي په دې منځ کې یو فائدہ به کېدای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړي چې ته خبکېګم کستا قوم ستا خلاف هر څه کینو د سری مخ کې پیغمبرانو سره مشوي دغه خبره به کېدای ده چې الله ته دا خبره بیانې چې پیغمبر ستا د وخت د يهوديان ستا خلاف سازشونه کوي په تا ایمان نه راوړي نو په دې څه تعجب مکوه بلکې د دوی مشرانو په موسی عليه السلام باندې ایمان نه راوړي دا خلاف سازشونه کړي نو که ستا خلاف وکړو نو په دې څه تعجب مکوه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې وی موسی علیہ السلام مخبل قوم ته یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم اے قوم زمان یاد کئ نعمت الله بتاسو اذ جعل فیکم انبیاء کله چې پیدا کړل پتاسو کې پیغمبران وجعلکم ملوکا او ګرځولې تاسو بچان واتاکم ما لم یؤت احد من العالمین او درکړي دي تاسو دا غس چې نه دی ورکړي هیڅ یو تن ته د مخلوقاتنا موسی علیہ السلام ته ویل الله د احسانات رایت کې شکر وباسي پتا سو کې دنیا پیغمبران لګري تاسو ته د بچایانو حیثیت درکړي پتا بس پتا سو باندې بل قوم حکومت ناراضي ټول نعمتونه ته موسی علیہ السلام رایت کو دوی د موسی علیہ السلام سره چې کله لاړو او الله سبحانه وتعالى د فرعونانو نه بچ کړو نو موسی علیہ السلام ته وی چې تاسو د شام د ځمکې ته نه نوځي چې په دغه ځمکه پاکه ځمکه بیت المقدس هم د ناراضي او دغه علاقه کې به یو قوم وسیدو چې هغه ته به عمالقه ویل کېدو او د عادیانو د ترونو زامنو وخانه کوم قوم چې د عادیانو دغه د ترونو زامنو
سخت زورور خلک او دوی د بیت المقدس نیولی موسی علیه السلام دوی ته ووی چې تاسو به دې علاقې ته ورننوځئ او جهاد به کوئ دوی 10 کسان ورولېږل دننه چې تاسو لاړ شئ وګورئ بني اسرائیل ولېږل چې دا څنګه خلک چې لاړو ویلي دو غټ خلک سم غټ خلک وو واپس رالو هغه دي خلک به دوی صفا انکار وکړو دا واقع دی پر الله راوړي چې پیغمبر زموږ پیغمبر ته الله وي دوی د خپل پیغمبر نه د منلي د جهاد نه تښتېدلي نو ستا به څه ومني يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة قوم زمان ننوزي باكز مكتا التي كتب الله لكم هغتي لكلي دا الله استاسود بارا ولا ترتدوا على أدباركم أو مولي بشاقان اخبلوا فتنقلبوا خاسرين نوابس بشيتا قالوا يا غوي دي جواب تقول كده قالوا يا غوي يا موسى إن فيها قوما جبارين يقينا بدغلقك قوم زور ورده وإنا لن ندخلها أو يقينا هجر من نوزد غيتا حتى يخرجوا منها ترديج روز يا غوي دغزنا فإن يخرجوا منها نکچر دا غوی روتو دا غزینا فإنا داخلون نیقینا بیا بمنگا ننوزو دا سی بادری والوی که دوی روتو بیا بننوزو دا امتحان دا اللہ چی ورشی بدی زورور قوم او دوی سوی وی که روتو بیا ننوزو خو دوی بیا ننوزو صفا انکار قال رجلان ويتوصلوا من الذين يخافون دا کسانونا چې یریدل د الله نه په دې کې دوه کسانو چې الله نه یریدو انعم الله علیهما انعام کړي والله په غیبانی بدری ول الله ور کړو ابه ول ورسره نبوت ور کړو دا دوه کسان دي یوشع ابن نون او کالب ابن یوحنا دا دوه کسانو د دې زړور کسانو مؤمنانو چې کله دی ولې چې بني اسرائیل و چې موږ نشو نه وته او دا خو تکړه دی او موږ دې سه او موږ دغه نو دوی یو خبر وکړه وې تاسو وته وې ادخلوا عليهم الباب ننوزي بدوی باندې دروازې ته اچانک حمله وکړه چې څنګه دروازه کولو شي موږ به حمله شروع کوو به ګورو مخ ته جسکی فاذا دخلتموه نو کله چې داخل شي تاسو هغه ته فانکم غالبون نو یقینا تاسو به غالبئ وعلى الله فتوکلوا او خاص بالله باندې توکل کوئ ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو ایمان لرونکي دا خبره موږ مخکې بیان کړې و چې دا ګناونه په انسان کې څه پیدا کوي بوزدلی به کې پیدا کوي نو د دوه مؤمنان دي د الله نه یریږي نو دوه کسان دي خو یریږي نه او دغه پوره قوم دی او یریږي او سبحان الله دې ته وګوره لکه پیغمبر وسره شته او یریږي نو په کار خدای چې دې ته خو سوچ کړو چې پیغمبر موږ ته وی دا کار وکړه نو دې ته به الله ویلی الله خو موږ نه ځای کوي چې کله وته دوه کسانو نصیحت وکړو په کار خدای چې دې نصیحت په دوی کې سکار کړی وي څه اثر پې کړی وي د هغې نه خطرناک او بد جواب ورکو دې ته غوږ کېدی قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها یقینا منگا هچرتا ننوزو دغزیتا ترسو چی همیشه دوی بدوی که هچرتا ننوزو صفا خبره اکڑا بیدی بیدبی تے گورا فذهب انت وربك فقاتلا نلارشتا وربستان جنك ويدوانا إنا هنا قاعدون
یقینا من بدل تناسیو من به انتظار کو تلاړ شو د خپل رب ته وای غبر سره لاړ شو جنگونه کوي قال موسى عليه السلام رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي اے رب زما یقینا زه اختیار نه لرم مگر د خپل ځان او د خپل ورور زړه مات شو دا زړه را ډک شو ویل زه دوی سره سو کومنو په دې ټول قوم خو زما زور نه رسی زما په خپل ځان باندې زور رسی اوس مې رسی او په خپل ورور مې رسی په هارون دوی په مقابله کې زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وګور یا رسول الله زمخه ته وي د بدر په میدان کې وته یا رسول الله مخه ته زوي وکته مونږ ته وي چې دریاب ته ورودانګه دریاب ته مونږ دانګو مونږ ګوره د بنی اسرائیل په شان نه یو چې ته به وي چې تاسو ته رب زو مونږ بناش نو موسی علیہ السلام دوی الله دی یلا زما خو بدوی وسنرسي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين نجدائر ولا فمنز منغاو فمنز د قومنا فرمانك ان يلا منت جداك قالوا يلا فإنها محرمة عليهم 40 سنة بس يقينا دازمك حرام شو بدوي باندي سلويخ كالا دوي بميدان التيه كتير يتيهون في الأرض حيران بقرزي بزمك كي ميدان التيه وتولي يتيهون في الأرض ګډوډ بګرځي او د زمکه ته نشو نه وته د بل الله عذاب فلا تأس على القوم الفاسقين بس مخفكيا بقومنا فرمان بني اوس د دې بعد الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته وی چې دوی ته واقعا بیان کړي د آدم علی السلام د زامنو هغه واقع دي چې راځي په بعضو کتابونو کې د ویل کې چې آدم علیہ السلام اولاد به یو الک او یو جنیبه پیدا کېده سحر او یو الک او یو جنیبه د شپې ما خام په سحر دی الک به د شپې د جنی سره واده کو او د شپې دی الک به د سحر د جنی سره واده کو د نسل د زیاتېدو لپاره د کیو جوړه پیدا شو چې بای کې د الک نو مقابل او بل جوړه پیدا شو چې بای کو حابیل سره چې کوم جنی و هغه بدرنګ و او د قابیل سره چې کوم جنې و هغه سوا اخیسته د قابیل د حابیل سره حسد کو چې زه به څنګه د اخیسته خور ورکوم او د دې بدرنګ نو آدم علیہ السلام وې د دې په منځ کې د جګړې ختمولو لپاره دا وی چې تاسو دوه قرباني پیش کړئ چې چې قرباني الله قبول کړه هغه سړی به پتا سو کې چې په حق نو په دې کې قرباني قبول شو ده چې د حابیل کې د قابیل بیا راولګېدو دغه د وجلو کوشش شروع کو د دې واقعي سند صحیح نه دی خو علماء ذکر کوي بعض مفسرین مختصر واقع ده بغیر د دین چې خور ورور او خور ولنور کوله کوم واقع چې الله دې ذکر کړی هغه ده چې دوه قرباني ورکړه د الله په نوم یې قرباني ورکړه د دې یو نه قبول شو د بل نه قبول نشو چې چل به بکیو نو دا غي د لاسه د قابل د حابیل سره حسد شروع کو چې ستاسو عبادتونه قبليږي زما د اولینه قبلي الله غواقع بینه واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق او بیان کبدوی بانی خبر د دو زامنو د آدم علیه السلام پرشتیا سره اذ قربا قربانا کله چې قربانی وکړه دوانو قربانی جدا جدا فتقبل من احدهما نقبل شوا د یو د دوانو ولم يتقبل من الآخر او قبول نشوا دغبلنا قالوا يا چوي قابلوي لأقتلنك خام خازبتا وجنما قالوا هابيل إنما يتقبل الله من المتقين يقينا لا قبلي لتقوى دارنا سورة كل جواب بالورق
په ځان کې تقوا پیدا کړه ته اوس دا څه وایي چې تا به وجنم دې کې زما څه کار دی څومره قمقلو ده قابل عبادت سره قبول نشي نو زور ضرور نه وباسي خو په تا کې به مرضی که نه دینه دا مسله ثابت شوه چې حسد هغه ګناه ده چې د هغې د لاسه اولنی قتل د ځمکې به د مخ باندې شي د حسد د لاسه د حسد نه ځان لرې ساتي ګوره خطرناکه بیماری د انسان تباہ و برباد کی دین ولم ختم کی دنیا ولم ختمه هغه له خپل جواب ورکوي وروره په ځان کې تقوا پیدا کړه الله د تقوادارو خلکو عبادتونه قبلې بیا مخې ته دم ډېرې ښکلې خبرې کوي لئن بسطت الی یدک که چېرته راوږد کې ته ماته لاس خپل لتقتلني دې دپاره چې ما مړ کې ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک نو نه یم زه اوږدونکی د خپل لاس تا ته د دې دپاره چې تا قتل کم ولی کمزور دی که بزدل دی جواب دی انی اخاف الله رب العالمین یقینا زیریګم د الله نه چې پالونکی د مخلوقاتو دی انی اريد ان تبوء باثمی واثمک یقینا زه غواړم چې ته اخته په ګناه زما او په ګناه ستا کې گناہ زما یعنی زما په قتل کی فتكون من اصحاب النار نشبت دور والونا وذلك جزاء الظالمين او دا بدل دا ظالمان دا فطوعت له نفسه قتل اخيه نخستك واغت نفس داغا وجل درور خبل فقتل نقتلك واغا فاصبح من الخاسرين بس وقر زيدو دتا وانياننا امام بخاري دا روایت راوړی نور کتابونو کې مشت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی هر سړی چې قتل وکي په دې دنیا کې نو د آدم علی السلام دغه بچی بکی میسشتي څومره قتلونه چې کیږي په ظلم سره دغه بکی خو پوره یې سره ځکه چې اولنۍ طریقه غي ایجاد کړی دی کله چې ضرور مړکو قابیل راولګیدو حابیل مړکو نو حیران شو چې اوس په د باندې سو کوم ځکه دا اولنۍ سړی دی چې مړکیږي نو زوس د سره سو کوم نو الله یو قارغره ولګو چې هغه په خپل مکوخه او په خپل سره د ځمکه وکنسته او له بعض مفسرین دي سموي چې دوه قارغان رالو د یو راولګي د بلې مړکو نو به دغه د پر کنده وکنسته هغه به خخ کو نو قابل دغه نه چلی زکو نو قارغه د قاتل څه شو استاد شو الله دې دغه خبره کوي فبعث الله غرابا نراولي ولا يقرب يبحث في الارض چکنستلی کول بزمک کی لیوریه کیف یواری سوت اخی د دې لپاره چې خیدته چې څنګه به پټي جسد رور خپل قالوا یا ویلتا افسوس ته زما د لپاره اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب اي عجز شمز دینه چې شم پشان د دې قارغه فواري سوت اخي چې پټکم جسد خپل رور فاصبح من النادمين بس وګرځیدو د پخیمانونه په وجلو درون من أجل ذلك لوجد ذي قتلنا كتبنا على بني إسرائيل فرز كل منقب بني إسرائيل بني أنه من قتل نفسا بغير نفس بشك سوق قتل كي ونفس بغير دبل نفسنا يعني سوق راولك يو كسي ملكو بغير دبل نفس مطلب يعني قصاص نو یو خودی چې یو کس راولګي بل مړ کی نه به دې بل نه سزا وغستې شي نو دا خو شریعت ویلي چې دی وجلې شي خودی چې په نه حق مړ کو او فساد فی الارض یا بغیر د فساد نه پزمکه کې فکأنما قتل الناس جميعا نو لکه د چې قتل کړ ټول خلق انسانیت قتل کو
دا خبره ساتي زمونږ شریعت ګوره دا ویني تویول دي سیاسي نه غواړي ګوره فسادونه نه غواړي په ناحقه چې څوک وجل کوي الله یو کس نه دی وجل ټول انسانیت وجلې په دې کې د سره هغه دین خو پرې د په دې کې انسانیت هم نشته او به دې ته وکړي ومن احیا او چا چې ژوندې پرې خو دو یو نفس لکه یو کس سره مرسته وکړي یو سړی غر کېدو سوځېدو مړ کېدو نو سره مرسته وکړه الله بچ کو فكأنما أحيا الناس جميعا لقد ژوندې کو ټول انسانیت څومره اوچت صفت ټول انسانیت ژوندې کو په دې کې انسانیت دی په دې کې دین دی چې د مرسته کوي د انسانانو سره ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او یقینا راغلی وغوی ته رسولان زمنګ بخکارا دلیلونو سره ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون بیا یقینا ډیر د دوی نه ورستو د دې راتلونه بزمکه کې خامخا فساد کوونکیو پیغمبران رالو بیا به فسادونه کول اوس د دینه بعد الله سبحانه وتعالى قتل ذکر کوي دا خلکو چې هغه ته په عربي کې قطاع الطريق ویل کی قطاع الطريق کم یو دي ها دا کوان په لارو کې چې شوکي کوي دا غوي سزا ده او په دې کې هر هغه قسم داخليږي چې په ځمکه کې فساد خوري په هر طریقې سره چې خوري لکه دغه وخت قاضي او باچا د مسلمانانو خلیفہ او باچا په دې سزاګانو کې کوم خوخي نو غلې ورکول شي دغه د فساد مطابق دي ځکه والله یو څو قسمه سلور قسمه سزاګانی ذکر کوي بعض علماء تقسیم کړي چې الله چې د مرګ د سزا ذکر کړی ده نو دا په هغه وخت کې ورکړي کیږي چې مرګ یې کړی لکه یو سړی غل دی شوکي کوي په لار کې کسان ودرول او خلکو نه پیسې واغستې هغه سړی مړ کو نبی ابو وجل کی او پانسی بوله په هغه وخت کې ورکه چې قتل کړي او مال وسره غستې چې صرف وجلې به صرف وجني پانسی کې به اله چې قتل هم کړي مال ما غستې لا سره خو په دې په وخت کې پرې کې چې صرف مال غستې او د زمکې نه به اله شړې چې صرف خلک یې راولي بعضو دي چې تقسیم کړي د سزاګانې او بعضو چې نه دا خبر راځي د چاته راځي دا باچا ته قاضي ده چې کوم سزا غته مناسب ښکاري نغه ورکول شي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا بدل دا کسانو چې جنگ کوي د الله او د رسول دا غسره ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي پزمکه کې د فساد کولو ځکه بعض مفسرین او علما دا رایي ده چې دلته صرف دا کوان نه دی مراد اوس د مسلمانانو یو ملک ته یو کس پکې فسادونه کوي منکیږي نه په يرولو سره یریږي نه دغه وخت باچا خلیفہ قاضي علما هغه له سزا ورکول شي سزا سره ايو قتلوا چې قتل دکړي شي دوی او يصلبوا یا دي پنځ کړي شي او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف یا دي پریکړي شي له سنا د دوی او په د دوی ردو بدل څه مطلب دی یعنی خیلا سي پریکو به د کسخ په پریکه ګستا سي پریکو نو خیخ په دې بریکه او ينفو من الارض يدي وشړل شي د زمکینا ذلك لهم خزي في الدنيا دا سزا د دوی د پر شرمندگی د په دنیا کې ولهم في الاخره عذاب عظيم او د دوی د پر په آخرت کې عذاب لوی دی
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم مگر هغه کسان چې توبه ویسته مخکې د دینه چې قادر شي تاسو په هغوی باندې فاعلموا ان الله غفور رحيم نو پوشی چې یقینا الله بخانه کوونکی رحم کوونکی دی. اوس مثال کې کسان دي په لارو کې ولاړ یو د خلکو نه مالونه اخلي خو د دین مخکې چې مسلمانان ونیسي بچای ونیسي حکومت ونیسي توبه ویسته توبه الله قبلې کې نه قبلې ولا خو سړی ونی وې شو او بیا ورسته توبه ویسته لکه یو سړی غلا وکړه او ونی وې شو په جیل کې وی چې زما توبه ده دیو پر خو دکی ها سزا ورکړي کیږي دې نیوي شي او دا حکم دا هغه چا د پاره دی چې هغه د نیوونه مخکې توبه وباسي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إيمان ولو ورقيد لنا وابتغوا إليه الوسيلة أو طلبك يغتلال دنيج ديكيدو وسيلة لا رتوي دا بس خلق شتكي وين يو خوشالش دا صوفيا غنتا کی چی دا وسیلی جوړي الله ته یوره و بیا نو چې وسیله نشته والله دې ځکه چې وسیله لټوي وسیله په عربی کې دی ته وای چې ته پاغي باندې خپل مقصد ته ورسېده وسیله شو لکه ته چې تخیجی پوړی به استعمال نه پوړی څه شو وسیله شو دې ځکه د وسیله مطلب دی الله ته اغه لاري ولټوي کوم لاري چې ته الله ته رسي خنو د لاري په خپل مرزي لټه الله ته نږدې کېدو یو لار مونږ کولې دي کنه دي دا وسیله ده خو یو سړی دي سی وای چې د پینځه مونږ ما وکړو شپږم پکې بل کومه باندې وی اقامت شروع کو وې ز شپږم کومه لکه ولي وی الله ته نږدې کېدو لار ده دا لار ده سیده غلطه ده سیده چې د خلار لټي الله ته نږدې کېدو خدای الله ته نزي دا مرزي نه زمونږ چې مونږ به هر لار ځان جوړو بز نلته وسیله مطلب دی هر غلار چې ته الله ته نږدې کوي او هغه په شریعت کې ثابت دی دا وسیله مسلې نشته چې د پیغمبر په حق باندې او د پلاني په حق او د پلاني د مخه دا وسیله په شریعت کې د نشته. وجاهدوا في سبيله او جهاد کوي بلار د الله کې لعلكم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړي دي لو ان لهم ما في الارض جميعا کچرته شي د دې لپاره غس چې بزمکه کې دي ټول ومثله مع او په مثل د دې ورسره نور مشي ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه د دې لپاره چې بدل کی ورکی د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم نقبل بنشي د دوینا ولهم عذاب الیم او د دوی لپاره عذاب دردناک دی. يريدون ان يخرجوا من النار غواړي دوی چې روزي د ورنا وما هم بخارجين منا خو نبی دوی راوتون کی داغینا ولهم عذاب مقیم او دوی د پار عذاب دی همیشه. والسارق والسارقة فقطعوا ایدیهما او غل سړی او غلاګر خزانو پرې کیلا سنا د دې دوانو مخکې الله هغه ډاکوان ذکر کړ چې هغه په لارو کې شو کې کوي اوس دلته د هغه غلو ذکر دی چې هغه په کیلو کې دنه په کورونو کې غلاګانې کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مقدار خولل چې هغه د دینار سلورمه ایسه یا 3 درهم چې څوک دیم راو د دینه زیات پټ کې دغه لاس پرې کی او لاس پرې کې دوزې چې د مړوندې پوره لاس نه سنگلو پورې نه دا مثلا تفصیل غواړي خو دا زیر تفصیل نه دی. دلته یو مسله غده چې الله وی غل سره او غلاګره یا غله خزه او د زنا مسله چې الله بیانې
په سورۃ النور کې الله وی الزانیه والزانی زناکار خزه او زناکار سړی الته خزه مخکې ذکر کړی د زنا په مسله کې او د غلا په مسله کې څوک مخکې ذکر کړي سړی وجه دا ده چې په زنا کې اکثر اولنې لاس د خزي او په غلا کې لاس اکثر د چي د سړی ځکه چې خزي غلاګانی دومره نشي کولای څومره چې سړی کولای شي خزه کې غټه نه غټه غلاو کې به کم ځای کې وي په کور کې به دنه وي خو سړی چې نه غوي بهر توزیر اوزي کسانو سره کینی پاسي نه اکثر چې غلاګانی کیږي د کې د سړو لاسي ځکه الله دې سړی مخکې ذکر کو او په دې زنا کې د خزي لاس د سړی نډيري او چې خزه نه غواړي کنه چې خزه نه غواړي نو د سړی به زنا کول د خزي سړی ګرانی ناممکن نه وایو خو سي ګرانی او په وخت کې د لار ډیر اسانه شي چې خزه غواړي ولید بالله الله زموږ حفاظت وکړي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما او غل سړی او غلاګر خزان پرې کيله سند دې دوانو جزاء بما كسبا نكالا من الله دا سزا ده په سبب د دې چې کړي دي دوانو نکال من الله عبرتناک سزا ده د الله د طرفنا والله عزیز حکیم او الله غالب حکمت والده فمن تاب من بعد ظلمه وسوق چې توبه وباسي ورستو د خپل ظلمنا واصلح وخپل عمل برابر کی فإن الله يتوب عليه يقينا الله بتوب قبلك داغا إن الله غفور رحيم يقينا الله بخنك مهربان دي ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض أي نبويت يقينا الله داغد بارباچاي د اسمان او د زمکه دا يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء عذاب ورکی چاته چوواړي او بخانه کی چاته چوواړي والله على كل شيء قدير او الله بارش باندې قدرت لرونکي دی حدیث ربا د خپل درس ختم کو سلو وخت نمبر آیت باندې ان شاء الله ثواب دی یو سلو وخت نمبر آیت نه شروع کو هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.